الله 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 هغه ځینه مونږ رامنډه کړله چې بالزه خدای بچي بچ کړي دي دا شکر دی دلته اشپزخانه وه هر څه ورلاندې شوي دي دا بسته د کلا بازو دی د یو بېوسه پلار د زړه درد او د سره خبرې کول دا زما له توانه وتلې خبره وه او نه مې شو کولی چې وغږېږم ورسره په افغان ولس مې پرېوت څومره زیات غم زیان خو د 4:30 بجې شاوخوا مازدیګر طبیعي پیښې وه ډېر سخت طوفان او باران او ورسره ګلۍ هم وه د سرخود ولسوالۍ په حدوداتو کې تقریبا په بازار کې 80 دوکانونه په بشپړ ډوله د منځه وړي دي تاسو ګورئ او د هغې ترڅنګ موږ تقریبا 100 کسانو پورې زخمیان لرو او ډیر زیات مړي لرو چې د هغې د جملې څخه موږ په خپل لاس باندې موږ عیني شاهدان یو چې تقریبا 9 مړي د یو کور څخه راوویستل. ویډیو د الله د رضا دپاره شیر کړئ. السلام علیکم درنو لیدونکو، یو ځل بیا ښه راغلاست. ننګرهار سره رود ولسوالۍ د یوې سخت شدید طوفان او د ګلۍ شاهد چې اکثره مسلمانانو ورونو ته افغانانو ورونو ته ډیر سخت زیان پکې اوښتی ده. دلته ډیر زیات خرابي هم کړې ده. یو هیوادوال را سره ولاړ ده، د سره به یو څو خبرې وکړو. استاد سلامونه. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه استاد محترم، لکه چې همدلته د دکان هم و. همدغه دکان ده، همدغه ساحه ده. نو دا بعد څومره تخریب کړی ده دغه ساحه کې؟ دغه ساحه کې خو بس داسې ځای نه ده چې جوړ پاتې دغه چپر او دغه دکانونه ډېر ساحه هغه سره پورې خراب کړی دی. بازار کې لږه خپله ساحه کې نور نه خو خبر نه دي دې حالت کې دې ساحه کې ډېره داسې د خرابي شوی نو داسې. الله تاسو ته اجر او صبر درکړي. الهي عذابونه دي او په موږ باندې راغلي. نور هیوادوال تا ننداره کوي، له دوی څخه څه هیله لري؟ بس هیله دا ده چې موږ سره د یو څه کومک وکړي. حالات خو دغسې ده، که کومک کوي او که نه کوي د الله د طرفه ده، خو بس الله دې ټولو باندې ورحمېږي. دغسې حالات راغی نو اوس دې ساعته خو موږ شی ویلی نه شو، که بس که کوي او که نه کوي، خو بس موږ باندې حالات دغسې راغی. توکل په خدای نو. څومره هیلې شوې له تورو خاورو لاندې، څومره هیلې شوې له تورو خاورو لاندې، کړي نیمګړې او شهید دې میرات غم. په افغان ولس مې پرېوت څومره زیات غم، څومره هیلې شوې له تورو خاورو لاندې، څومره هیلې شوې له تورو خاورو لاندې. پر هیواد او پر مولس مین شخصیتونه د افغانستان د اسلامي امارت د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ قدرمن ښاروال صاحب قاري راز محمد جبارخیل صاحب هم را سره ولاړ ده او دی واقعا ډیر زحمت ویستي او ډیر زیات مرکې ته هم نه حاضرېده د ډیر زیات خفګان له امله. قاري صاحب مبارکه سلامونه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مننه قاري صاحب محترمه، که لیدونکو ته نور هیوادوالو ته د غزیان په اړه ووایې. زیان خو د 4:30 بجې شاوخوا مازدیګر طبیعي پیښې وه ډېر سخت طوفان او باران او ورسره ګلۍ هم وه د سرخود ولسوالۍ په حدوداتو کې تقریبا په بازار کې 80 دوکانونه په بشپړ ډوله د منځه وړي دي تاسو ګورئ او د هغې ترڅنګ موږ تقریبا 100 کسانو پورې زخمیان لرو او ډیر زیات مړي لرو چې د هغې د جملې څخه موږ په خپل لاس باندې موږ عیني شاهدان یو چې تقریبا 9 مړي د یو کور څخه راوویستل چې ټول وفات شوي دي، شهیدان شوي دي او په شاوخواو کې په هسپتال ته موږ کلیوال تقریبا 100 پورې زخمیان او لا هم دا لړۍ جریان لري. څوک د دیوالو لاندې شوي دي، څوک کورونه پرې غورځېدلي دي. نو موږ په دې هڅه کې یو چې خپل هیوادوالو ته په هر وخت کې خدمت وکړو او دا خلک زخمیان هسپتال ته ورسوو. ډېره زیاته مننه قاري صاحب محترم، تاسو مشران دي، رب زموږ له سره نه کموي. کور مو ودان، الله دې تاسو ته عزتونه او اجرونه. مننه، خوشحاله اوسئ. موږ انشاءالله هر وخت د وطنوالو په خدمت کې یو، که هغه شپه وي، که ورځ وي، که باران وي، که ګلۍ وي، که طوفان وي، موږ تاسو په خدمت کې انشاءالله.
دلته په اکثره کورونو کې حتی د ښاروال صاحب په خبره 9 تنه شهیدان شوي دي. ډیر دي، لسونه هم ډیر دي، لسونه هم ډیر شهیدان، لسونه هم ډیر دي، خو ورک دي، اوسه پورې پته نه لګېږي. یعنې اکثره هېوادوال تر اوسه هم د دیوال لاندې د خاورو لاندې د کوټو لاندې په زرهاو نفر ورک دي. د یو کور نه 5 کسان مړه دي، د یو کور نه بس تا چاته ورپسې راغورځېده. دا وګوره دا ساحه هغسې چې موږ خپله کوټې هم ناستې دي، دا د لجري به ځمکې نه دیوالونه یو تنکی ماشوم یا ځوان یا زوی د له لاسه ورکړی ده او هغه اوس هم هلته په ویر ده او په ژړا ده. بس د الله عذاب ورغی، کورونه یې خطا کړل، موږ او ستاسو دا دیوالونه یې خطا کړل، ونې ټولې وباسلې، هم شهیدان یې وکړل. نو موږ خواست دی د دې امارت اسلامي څخه یا د نورو ولایتونو د منصوبینو د مشرانو څخه، د کابل د مشرانو څخه، د ولایت د مشرانو څخه دا هیله او ارزو دی چې موږ ته جدي کومک د خلکو سره چې دا ډیر زورېدلي دي او ډیر سخت حالات په دې خلکو باندې تیر شوی. دا خپله زه نه وم، اوس راغلم نو چې دا خلک وګورم ټول په ویر دي او ټول په ژړا دي، ټول په داسې حالات کې چې په ونو کې یوه پاڼه نه ده پاتې، تاسو خپله نه. نو زموږ ارزو هیله خواهش مو همدا دی چې باید موږ سره تر ډیره د سرخود د ولسوالۍ سره چې دغه مرکز د دې عذاب او د دې سخت زلزلې او د سخت باد او د سخت طوفاني بادونو دغه مرکز نو دې سره باید خاص مرسته وشي. تاسو نه مننه کوو چې راغلی، زموږ پوښتنه مو وکړله، یقیني ډېر دردېدلی و، دغه ولس ډېر دردېدلی دی. ډېره زیاته مننه قاري صاحب، کور مو ودان. پوانې دنګ لکه چنار څخه ایسته زلمي و، ها ګل ځوانان مې په نظر نه راځي زار زار زار. یو حارث جان بل شفیق جان څه عجیبه زلمي و، ها ګل ځوانان مې په نظر نه راځي، ها ګل ځوانان مې په نظر. دغه ځای نو ستاسو ده کاکا؟ دا مې د ورور کور دی، دغلته ورور مې دی او هغلته بیچاره هندوانې خرڅولې، نور څوک نه و. خو هغه ځینه مونږ رامنډه کړله چې بالېزه خدای بچي بچ کړي دي. دا شکر دی دلته اشپزخانه وه، هر څه ورلاندې شوي دي. دا بسته د کلا بازو دی،
دغه د ښکاره کېږي. وګوره خدای تعالی هغه مالی خو تاوان دی او جاني خدای ساتلی دی. هغلته د کوټګن کې وه غونډه، هغه کوټه هم ورلاندې کړې ده، او دا دغلته اشپزخانه وه. دا ګورې دا سامان چې تنور یې و، نو بس دغسې اوس سینه پناه ځان ته پرده او نور یې اوس هم نه رسېږي هغلته هندواڼۍ خرڅوي. یعنې هېڅ هم نور دې کور کې پاتې نه ده؟ نه د هېڅ هم نه ده پاتې، د خدای ایله ده. بس الله لرو، بېشکه قبول هم ده، دا د خدای د طرف نه وه په مونږه. ډېر تکړه او بااحساسه هېوادوال لرو، خفه کېږم. حالت په اړه لیدونکو ته څه خبره وکړي؟ حالت بل داسې یو ناڅاپه یو آفت وروره، یو آفت، یو بد حال راغی وروره. باران دا ښایسته سفر وي، بدبیر وبار دلته روزګار ټولو روانو، لین بین برابر و، ډېر مشکلات لکه هغه صحنه ډېره سخته صحنه وه چې کومه صحنه تېره شوه. زه خپله د ځیزې دوکاندار یم، کوم ټکي چې دا باران شروع شو ما دلته سفره نیولې وه، ترپال مې نیولې وه، تپره مې نیولې وه، نو چې حالات مې ولید ډېر حالات ډېر زیات خراب شو. ساحه ډېره سخته شوه. هغه دې ټینګه چې ما منډې واخیستې 2-3 ځایه خو دغه ځای کې زه وغورځېدلم، چې وغورځېدم خپل مې هم جوبله شو هغه ساعت کې چې ډېر بد حالات، انسان په انسان نه معلومېدو، نو داسې یو حال و. بس پاڼې وې او ونه وې راخوشې وې همداسې. یعنې دغه ساحه ټول آباد، ټول صبر او د ولسوالۍ دا منډیي و. نو هو دا یو منډۍ وه، ټوله یو آفات چې په 15 منټو کې دا ټول هر سوار شو، هر سوار شو. بس یو بد حال و لاله، ډېر یو مشکل و. دغه چرګوړو والا و بیچارهګان ټول سفر یې مپرې، ټول مالونه تپا شو، ټول سفر یې مپرې، ټولې ګاډۍ وډې شوې لاله جان. تاسو ته اجرونه درکړي، هېوادوال مو ګوري، انشاءالله مرسته به دې ټولو سره کوي. ډېره سخته صحنه وه، بس خدای پاک تېره کړه، او بس الله دې باقي دې خیر وکړي، او باقي دې الله تعالی خیر وکړي. الله دې تاسو د باقي
لیدلې مرستې کوي زموږ لاندې واتساپ وګورئ موږ سره رابطه وکړئ موږ د همدغه هیوادوال چا چې مرسته کړی نوم او مکمل د هغه د مرستې اندازه ټول اخلو د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ قدرمن ښاروال قاري صاحب راز محمد جبار خیل صاحب ته به سپارو او هغه به په ویډیو باندې له تاسو څخه مننه کوي